السلام علیکم دوستانو د انګلیسي زده کړې پروګرام په یوه نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. امید دی چې روغ او جوړ به وئ. خوږو دوستانو د انګلیسي زده کړې پروګرام د مهمو جملو په سلسله کې به نن تاسو یو ځل بیا یو څو نوې مهمې جملې زده کړئ. نو تاسو زموږ سره اوسئ په دې ویډیو کې او تر پایه پورې دا ویډیو درسره وګورئ تر څو تاسو د مهمو جملو څخه برخمن شئ. او د یو ټیچر یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ که چېرته مو سبسکرایب کړی نه وي. نو راځو په درس باندې به پیل وکړو. لومړی مهمه جمله: Please translate me this letter. Please translate me this letter. مهرباني وکړه ما ته دغه خط ترجمه کړه یا ما ته دغه خط وژباړه. Translate معنا ژباړل او letter معنا خط. دوستانو که دلته یو څو نوره خبرې پکې وکړو تر څو ستاسو مطالعه نوره هم ورسره زیاته شي. نو ترانسلیټ ژباړلو ته ویل کېږي او کوم وخت کې چې په اخر کې ای آر ورسره اضافه شي ټرانسلیټر. ټرانسلیټر معنا کوم وخت کې ای آر په اخر کې ورسره اضافه شي نو ټرانسلیټر معنا ژباړونکی، بیا فاعل ورڅخه جوړیږي. او که چېرته په اخر کې ټي آی او ان ورسره اضافه شي ټرانسلیشن، بیا ژباړې ته ویل کېږي، ژباړه. نو په دغه ځای کې ټرانسلیټ معنا ژباړل یعنې فعلي معنا به یې کوئ. Please translate me this letter. مهرباني وکړه ما ته دغه خط وژباړه. بله جمله: Can you translate me this letter? Can you translate me this letter? آیا ته کولی شې چې ما ته دغه خط وژباړې؟ Can you translate me this letter? آیا ته کولی شې چې ما ته دغه خط وژباړې؟ او دلته تاسو کولی شئ چې د یو څو لغتونو په اضافه کولو سره دغه څخه نوره مهمه جملې هم جوړې کړئ. لکه Can you translate me this English letter? کولی شې ما ته دغه د انګلیسي خط وژباړې. Can you translate me this Arabic letter? کولی شې ما ته دغه د عربي خط وژباړې. او همدا قسم Can you translate me your talk? کولی شې ما ته ستا خبرې وژباړې. نو تاسو کولی شئ چې د دې جملې په مرسته نوره بیخي زیاته جملې تاسو جوړې کړئ او نور تاسو خپله له ځان څخه تمرین ورباندې وکړئ. راځو بله جملې ته. Which languages can you speak? Which languages can you speak? ته په کومو ژبو باندې خبرې کولی شې؟ Which languages can you speak? ته په کوم ژبو باندې خبرې کولی شې؟ I can speak in Pashto and English. I can speak in Pashto and English. زه کولی شم چې په انګلیسي او پښتو باندې خبرې وکړم. بله جمله: Can you answer me one question? Can you answer me one question? کولی شې ما ته د یوې پوښتنې ځواب راکړې. Can you answer me one question? کولی شې ما ته د یوې پوښتنې ځواب راکړې. Of course, please. Of course, please. ولې نه؟ مهرباني وکړه. Of course, please. ولې نه؟ مهرباني وکړه. او بله جمله: Don't ask a lot. Don't ask a lot of questions. Don't ask a lot of questions. زیات سوالونه مه پوښته. Don't ask a lot of questions. زیات سوالونه مه پوښته یا زیاتې پوښتنې مه کوه. بله جمله: You ask so many questions. You ask so many questions. ته بیخي زیاتې پوښتنې کوې. You ask so many questions. ته بیخي زیاتې پوښتنې کوې. خوږو ملګرو، ما تاسو ته مخکې هم دا یادونه کړې وه چې زه کوشش کوم تاسو ته داسې جملې راوړم چې لکه یوه سټرکچر یا یو فارمول چې ګوري، یعنې تاسو وکولی شئ د هغې په مرسته نوره جملې له ځان څخه پیدا کړئ، له ځان څخه یې ورڅخه جوړې کړئ. نو تاسو کوشش کوئ چې کومې جملې تاسو ته راوړمه هغه جملې هم زده کوئ او د هغې په مرسته نوره جملې هم تاسو جوړوئ. لکه دلته چې ما طریقه درته وښودله او په نورو ویډیوګانو کې مې هم طریقه درته ښودلې وه. نو نننی درس په همدغه ځای باندې بس کوو. د همدومره جملې بس دي نن لپاره. بیا چې ستاسو په درنښت چوپر کې د نوي جملو سره حاضرېږم یا
د انګلیسي زده کړې د نوي درس سره حاضرېږم. تر هغې د الله په امان. الله مو مل شه.